د لایزات شتن جل جلاله په ستر نامه هر څه مخکې تاسو ټول ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او د تېر اختر په مناسبت مبارکي درته وایم او ټوله ژوند اختر غوندې د خوښیو ډک درته غواړم د غونډې په دې برخه کښې د سپورټ په اړه مقاله درته وړاندې کړم البته چې یوه برخه به یې د سپورټ او د مهاجرت د تړاو په اړه وي لومړی د سپورټ معنا او تاریخ د سپورټ معنا د سپورټ کلمه د فرانسوي ژبې د دسپو د کلمې څخه یوه تشکیله شوې کلمه ده چې په پښتو یې معنا ده د تفریح وخت او همدارنګه کولی شي د ښورولو معنا هم ورته ورکړو د سپورټ تاریخ په پخوا وختونو کښې د نړۍ ټولو خلکو او په ځانګړې توګه سره د یونان پخوانیو اوسېدونکو د سپورټ سره خورا ډېره علاقه درلوده د دې علاقې سبب و چې د میلاد څخه مخکې په 980 کال کښې د درواغو بمونو د غورځولو د ځغستا د ګیډې ایستنې او بوکسینګ المپیکي لوبې په لومړي ځل سره ترسره شوې نوموړې لوبې یوه مذهبي بڼه درلودله او فقط یې یوه ورځ په بر کښې نیول او په لوبې کښې یوازې نارینه وو ونډه درلودله خو د وخت په تېرېدو سره د هغه وخت امپراتور په دې لوبو په دې بندیز ولګوئ چې دا لوبې به بېدیني رامنځته کړي د هغه څخه وروسته د ریشنالیزم دوره رامنځته شوه په 15مه پېړۍ کښې د دې پېړۍ یوه مشهوره نامتو فرانسوي فیلسوف ډیسکارتس و هغه په دې عقیده و چې علم د انسان د پوره منطق شعور او عقل په نتیجه کښې رامنځته کېدای شي خو نوموړي ته بدني روزنه دونه مهمه نه ښکارېده د ډیسکارتس د دغې نوې نظریې په نتیجه کښې د ریشنالیزم دوره رامنځته شوه خو په عمومي توګه سره خلکو د بدني روزنې ته پرمختګ لپاره هڅې کولې او فکر یې کاوه چې د بدن کوم بندونه کوم حرکات رامنځته کوي په دې نتیجه کښې هم په دغه زمانه کښې بعضې طبیعي حرکات هم کشف شوه د سپورټ په ډګر د دې څخه وروسته د نیچرلیزم دوره وه په 18مه پېړۍ کښې د دې دورې یو مشهوره لیکوال سویزرلنډی او فرانسوی فیلسوف روسو و روسو د ریشنالیزم دوره نه منله او یوه بله نظریه درلودله هغه په دې عقیده و چې حس او تصور ته باید زیاته توجه وشي د روسو په نظر بدني روزنه یا سپورټ ډېر مهم و او د دغو نویو نظریو په نتیجه کښې یې د نیچرلیزم دوره رامنځته کړه د بدني روزنې په ډګر په دې دوره کښې د ریشنالیزم دورې سره په پرتله نوي بل شان او طبیعي حرکات رامنځته شوه او همدا شان د ماشومانو و بدني روزنې ته ډېر پام واوښت د 18مې پېړۍ په 2مه نیمایي کښې سپورټ په ښوونځیو کښې ځان ته ځای خپل کړ او خلک په دې عقیده وه چې په دې توګه سره ښوونځي د ماشومانو تر سترګو ښه وایسي په 1993 زردش کال کښې ګوتسموس چې د سپورټ د پلار په نامه سره هم مشهوره دی هغه په دې عقیده و چې د یوه کمزوره انسان ذهن او ذهني پراختیا هم کمزوره وي نوموړي د ګیمناستیک فور د یوګند په نامه یو اثر ولیکئ چې پښتو معنا یې د سپورټ د ځوانانو دپاره د دې اثر د لیکلو په نتیجه کښې د ټوله جرمني په ټولو مکتبونو کښې د سپورټ وساعت ځای ورکول شو دا چې په هغه وخت کښې د تنکي ځوانانو نیمایي برخه ماشومان د 10 کلنۍ څخه مخکې د کمزورۍ له کبله له منځه تلل خپل ژوند یې د لاس ورکوي نو خلکو ته بدني روزنه ډېره مهمه وه او په دې ډګر کښې نور هم پرمختګونه وکړه همدارنګه د دې څخه وروسته په ټوله نړۍ کښې د بدني روزنه شاخونه وغځېدل او په ورځني ژوند کښې ډېر زیات ارزښت پیدا کړ دوهم سپورټ د اسلام د نظره سپورټ د اسلام د نظره پر دوو برخو ویشل کېږي لومړی سپورټ د تفریح په موخه او دوهم سپورټ د اړتیا لپاره د قاموس الفقه په نامه د کتاب د 4م جلد په 508 صفحه کښې نوشته دي چې سپورټ د تفریح په موخه هغه وخت جایز دی چې شرطونه یې پر ځای کړل شي دا په دې خاطر چې تفریح په انسان کښې یو قسم فطرتي غوښتنه ده خو اسلام هیڅکله پر انسان داسې یو بندیز نه لګوي چې په هغه کښې فطرتي غوښتنه ترسره شوې نه وي
د سپورټ د تفریح په موخه د ترسره کولو لپاره باید 5 شرطونه پر ځای کړل شي. اول شرط دی عورت باید پټ وي، د نارینه عورت د نامه څخه تر زنګنو پورې. دوهم د ښځو او نرو د سپورټ ځای باید جلا وي او ښځې باید په حجاب کښې وي. دریم سپورټ باید دومره اوږدمهالی نه وي چې د یو کس د مقصودي کار خنډ وګرځي. څلورم سپورټ باید د حرامو کارونو له لارې ترسره نه شي لکه خمار، شطرنج او داسې نور. پنځم د سپورټ په جریان کښې باید هېڅ چا ته زیان ونه رسېږي. دوهمه برخه سپورټ د اړتیا لپاره د نیلوتا په نامه د یوه کتاب د 8 جلد په 2 صفحه کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یوه حدیث شریف کښې روایت کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی المسابقة علی الاقدام. د دې حدیث شریف څخه دا په ثبات رسول شوی ده چې سپورټ د اړتیا لپاره پر 3 برخو ویشل شوی دي. اول حرام، دوهم مکروه، دریم جایز. حرام سپورټ هغه سپورټ ته ویل کېږي چې پر هغه باندې خمار کېږي او یا د ښځو او نارینه‌و ترمنځ وي. مکروه سپورټ هغه سپورټ ته ویل کېږي چې په هغه شي کبیره ګناهونه نه وي، بلکې ځینې مکروه کارونه پکښې ترسره کېږي لکه وریکې کول، بې ضرورته ګیم کول، البته چې خمار یې نه وي بندېږي. دریم جایز سپورټ. جایز سپورټ هغه سپورټ ته ویل کېږي چې د ناروغۍ یا درملنې لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي او یا د یوه اسلامي هېواد د وګړو د دفاع لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي. همداراز دا سپورټ جایز سپورټ هغه وخت جایز دی چې پکښې غیر شرعي کارونه نه شي ترسره. حتی که نوموړی سپورټ په پاک نیت سره ترسره شي نو کوونکي یې ثوابونه هم ګټي. دریم د سپورټ ګټې او تاوانونه. که چیرې په لوړه سطحه سره د سپورټ په اړه معلومات وپلټو نو د مخه د دې چې د سپورټ د ټولو ګټو څخه خبر شوي یو نو زیات وخت به مو تېر شوی وي. خو بعضې مهمې ګټې یې په دې ډول دي. لومړی د بدن وزن او مقاومت. دوهم غښتلې عضلې چې انسان کولی شي ډېر کارونه ترسره کړي او تکړه سرعت ولري. دریم